په ګر دنیا کې زه در ښیم عزیزان تر ټولو زیات بې برکتي چې دغه د هوټل په ډوډۍ کې ورسه ویې ګوره د پرنس روډ هوټلان لر ولاړ شه ولاړ به سې په 1000 روپۍ باندې ته یوازې مړېږي صحیح او پلیټ به هم ښه صفا کړي په دغه 1000 روپۍ باندې د کور ورسه 1 کیلو غوښې راوړه 18 کسان غوښې شوروا جین جوړ کړه د ګر کور به سېږي د هوټل په ډوډۍ کې چې کم نحوست دی عزیزانو والله په بل شي کې بیا هغه نشته او د کور په ډوډۍ کې چې کم انوارات دي ته ووایه یاره اوس خو دغه زموږ تیوریندارګانې دغه شیانې کورو له سر رایلې پخوا به د ادې د لاس سالنو په خدای قسم که بیا مالګه ډېره وه هم که سړی په دا پوهېدی په زرو سالونانو کې معلومېدی چې دا زما ادې پخ کړی دی صحیح سلو دا خبره سي سر راسېږي د ادې د لاس سالن او بیا راسه پرنس روډ له راسه یو مردار خور سړی ولاړ چې لا غسل لري کې نه لري لمونځ خو ګر سره مشوره وه په مردارو لاسو یې سلاتم جوړه کړې ده په مردارو لاسو یې ما یا ظاهري څه پلیټونه ټوشي په پر درته کښېږدي په خدای قسم د ادې د لاس سالن په کټورې کې او د دې هغه د ډینر سیټ راواخله پاکې والله د ادې د لاس خوند زیات ورباندې یو هلک مې ولید یا بل راغلی و بیا ما ښه زبردست جوس ورله راوغوښتی ول زه جوس نه څښم ما ولې ول زما کلمې چې دی هغه د پلسټیک دی ولې خیر ځوان هلک ول مولوي صاحب ما د هوټلانو ډوډۍ ډېره خوړل الله رب العزت دا رقم کړ د هوټل ډوډۍ ورسه وچه ډوډۍ راواخله مستې راواخله کښېنه پر تړه باندې د دې خوند دا ستا صحت دی د صحت راز په دې خبرو کې دی په هغه شیانو کې نسته ټیک دی د نفس نه دی نفس پکوړه ښه خوند ورکوي سموسې ښه خوند ورکوي برګر ښه خوند ورکوي صحیح سلو دا د نفس خوراک دی لیکن شوروا یې چاته خوند نه ورکوي هغه یار ته شوروا وکړه او د الله رسول فرمایي دا شوروا په سالونانو کې داسې څونه فضیلت لري عایشه صدیقه په ښځو کې دغونه فضیلت لري په ښځو کې څونه زبردسته خبره ده د خپل لاس خوراک د خپل وجود کې سالم پوخ کړه دې خوند وګوره بیا د هوټل د سالم خوند وګوره ستا څه فکر دی چې د ادې د لاس سالن وخورې او د هوټل هغه د مردار خواره سړي د لاس ټیک دی 15 کسان په پاک پکې د هغه د لاس د چا د لاس سالن وخورې د شپې به تاجد توفیق الله درکړي صحیح څه دغه سپین سري ادې د لاس نو پیغمبر سم ته فرمایي یو ځای خوراک سره کوي او بسم الله ور باندې وایي بیا برکت دی په خوا به داسې خبرې وې په کور کې به یوه سړي ګټه راوړله نور به ګرد کور ده په انتظار ولو نو بیا غټ دسترخوان اوار سولو بابا به هم و ادې به هم و کله به لا نیکه وانه هم ولو نو شوروا به جوړه سوه ګرد کور به موړ سولو په معمولي خبرو باندې بیا چې هر چا بیشونه وکړو بیا خپل کور ته د هر سړي په کور کې چې زه بیش وکم ته بیش وکې د غونه خرچه ده لکه هغه پخوا چې د ګټ کور څونه خرچه وه اوس په تو یار مولوي صاحب ابو الزناری ولتال کورونه جلا کوي او هغه جلا حکمت دی صحیح سلو به چې کور دی جلا کوي خو به چان لري نو بیا یو ځای خوراک سره کوي دا معنا خو نه ده چې یو نیم سر کسان خوراک سره کوي او دا ډېر زبردست خبره ده او د الله رسول فرمایي د 2 کسانو خوراک چې په کور کې پوخ کې د 4 کسانو کېږي د 4 کسانو خوراک د 8 کسانو کېږي او وټل ولاړسه 2 کسان یې د 4 کسانو خوراک براوړي دا به برکتیات که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.